بسم الله الرحمن الرحیم. زه اصغر صلاح تاسو ته د عربي ژبې په زده کړه کې ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړ او تازه او تکړه ویاست. نن رسیدلی یو یوم نمبر صفحې ته کتاب العربیة بین یدیک لومړی ټوک لومړی برخه الحوار الثاني دویم حوار دی البته په څلورم چپټر الوحدة الرابعه کې څلورمه برخه کې یوم نمبر صفحه انظر واستمع واعد وګوره واوره واعد او تکرار کړه. الام او الاب په نننی حوار کې مور او پلار یعنی په کور کې سره خبرې کوي خلک مور او پلار سره لګیا دي یو څه حوار یې کړی دی وبګورو چې څه یې سره ویلي دي. الام مور څه وایي هذا يوم العطلة هذا دا يوم ورځ العطلة رخصتي العطلة څه ته وایي رخصتي یا چوټي بعضې خلک چوټي ورته وایي که نه نن چوټي ده نن رخصتي ده نن رخصت دی. هذا دا يوم العطلة د رخصتۍ ورځ هذا يوم العطلة دا د رخصتۍ ورځ ده. په پښتو کې داسې نه ترجمه کوم تقریبا داسې ویلی شو چې نن د رخصتۍ ورځ ده. هذا يوم العطلة نن د رخصتۍ ورځ ده دا د رخصتۍ ورځ ده. الاب هذا دا يوم ورځ العمل کار هذا يوم العمل دا د کار ورځ ده. مطلب چې رخصتي ده دې مطلب دا نه دی چې په ارامه به خوب ویده وغیره نه دا د کار ورځ ده. هذا يوم العطلة نن دا د رخصتۍ ورځ ده. پلار ورته وایي هذا يوم العمل دا د کار ورځ ده. بیا الاب پلار څه وایي اوس نو پلار لګیا دی هر چاته یا وظیفه سپاري یا اساینمنټ سپاري دنده سپاري او یا هم پوښتنه ترې کوي چې ته څه کوي. نو اول د طه نه پوښتنه کوي ماذا څه ستفعل وبکړې یا طه ای طه ماذا څه ستفعل وبکړې یا ندا دا غږ دی لکه وایم یا احمد یا خالد ای خالده ای احمده طه نوم دی. دلته ګورئ یو بدلون چې راغلی د تفعلو او ستفعلو. دا سین عموما د نحوی او صرف برخه کې یا د ګرامر په برخه کې به زه تاسو ته دا درس وړاندې کوم چې ستفعلو او تفعلو ترمنځ فرق څه دی خو دلته یې لږ درته وایم. موږ په عربي ژبه کې درې حالته لرو یا درې زمانې لرو. ماضي چې تیر شوی مضارع کې دوه قسمه دي یو حال دی یو مستقبل دی او درېیمه زمانه چې ده هغه د امر زمانه ده. نو د اتینه چې ما ویلی دي دا د مضارع زمانه ده په دې کې یو حال دی یو مستقبل دی. تفعلو کوي دا سینې چې دی دا مستقبل ته بدلوي. مثلا تفعلو کوي ستفعلو وبکی یا فرض کا تأکلو خوري ستأکلو وبخوري آکلو خورم حال دی سأکلو وبخورم اکتبو لیکم سأکتبو وبلیکم اقرأو لولم سأقرأو وبلولم. نو دا سین او دې سره یو بل هم دی اوس وخت هم نه دی خو بیا هم شرحه کوم. سین او سوفه دواړه بیا یو لږ قریب دپاره دی مستقبل قریب یو مستقبل بعید دی هغې ته اوس نه داخلېږم چې موضوع اوږدېږي. ګوره ستفعلو او سوف تفعلو دواړه مستقبل دي. د فعل سره د مضارع فعل سره چې مونږ سین یا سوف ولګول دا به د مستقبل لپاره حسابېږي. لکه سأکتبو زه به ولیکم سوف اکتبو زه به ولیکم. نو ستفعلو او سوف تفعلو دواړه یې راتلونکې زمانې ته مستقبل ته اړوي خو په دې به بیا په همغه وخت کې خبره وکړو چې د ستفعلو او سوف تفعلو ترمنځ فرق څه دی. ډېر لږ فرق دی معمولي او هغه څه فرق دی. نو انشاءالله دلته موږ او تاسې په دې پوه شولو چې د تفعلو حال او ستفعلو مستقبل. ستفعلو څه به وکړي ماذا که زه ووایم ماذا تفعلو یا طه معنی یې داسې ده چې طه ته څه کوې یعنی اوس څه کوې. ماذا ستفعل یا طه
ته به څه وکړې ای طه. نو خبره د حال نه چیرته وړي؟ مستقبل ته. نو یو ځل بیا تکراروم چې تفعلو کوي، ستفعلو وبکې، سوف تفعلو وبکې. دا سین او سوف دا چې په فعل داخل شول نو دینه به مستقبل جوړ شي. ماذا ستفعل یا طه؟ څه به وکړې ای طه؟ ګوره اکنسو جارو کوم، مکنسه جارو ته وایي، مکنسه څه ته وایي؟ جارو، مکنسه. اکنسو فعل دی، کار کول دی. اکنسو جارو کوم، تکنسو ته جارو کوي. خو دلته اوس موږ د اکنسو سره س ور اضافي که ځکه پوښتنه د مستقبل په هکله ده نو جواب خو په حاضر نه وي، جواب به هم د مستقبل په هکله وي. ماذا ستفعل یا طه؟ ته به څه کوې ای طه؟ ساکنسو، زه به جارو وکړم، زه به جارو وکړم یا به زه به جارو کړم غرفة الجلوس. غرفة الجلوس خو به تاسې ټول پېژنئ چې څه ته وایي. غرفه کوټه، جلوس ناسته. غرفة الجلوس د ناستې کوټه. دا چې ولې کله غرفته شي، کله غرفتو شي، کله غرفتي شي، دې باندې به په تفصیل سره انشاءالله وروسته بحث کوو. کله مرفوع که په معنا کې ډېر فرق نه راځي، خو هغه قواعد و ګرامر باید پکې صحیح پاتې شي. دا وروستی موضوع ده. نو زموږ خبره په دې سین کې ده. اکنسو جارو کوم، ساکنسو زبا جارو وکم. ماذا ستفعل یا طه؟ ته به څه وکړې ای طه؟ ساکنسو زبا جارو کړم غرفة الجلوس د ناستې کوټه. جارو د طه کار شو. الام ګورئ چې دلته جنډر ته ډېر پام پکې شوی دی. نو دلته چې دی البته دا نه ده ظاهر کړی چې دا جارو به حتما د ښځې کار وي یا به د جنۍ کار وي. دلته چا ته سپارلی؟ طه ته. البته طه هم په خپله خوښه اخیستی دی. اوس راځو وماذا او څه ستفعلین یا فاطمه. دلته به اوس یو کنفیوژن تاسو ته بل پیدا شي. دلته ستفعلو دی، دلته ستفعلین دی. خبره ټول په هغه چا کې د خطاب کې د چا سره چې موږ خبرې کوو. ستفعلو طه مذکر دی، ستفعلین فاطمه مؤنث دی. کله چې موږ سره فعل وي البته مقابل لوري مذکر وي او مفرد وي نو څه وایو؟ ستفعلو. که جمع وي ستفعلونه هغې نه تېرېږو ځکه د درس موضوع نه ده. خو کله چې موږ سره مؤنث وي او یوه وي بیا ورته څه وایو؟ تفعلین. دا یا او اسانه قاعده دا یا او نون به په آخر کې ور اضافه کړي. ګوره تفعلو تفعلین. که دلته تأکلو وي نو څه به وایو؟ تأکلین. تذهبو تزی. خو که ښځه وي جنۍ وي تذهبین. خطاب دی نو د مذکر او مؤنث لپاره فرق کوي. نو زه څنګه ویلی شم چې ته چیرته ځې؟ الی این تذهبین که مؤنث وي. که مذکر وي الی این تذهبو یا این تذهبو چیرته ځې. او که ښځه وي این تذهبین. نو دا یا او نون چې مفرد کې راولی نو ستاسې د خطاب خبره به درسته پاتې شي. نو دلته هم مور چې دی د فاطمې نه پوښتنه کوي خبره ښه تفعلینه څه کوي، خو بیا هم دا سا وبه کړې د مستقبل لپاره شو. وماذا او څه ستفعلینه وبه کړې یا فاطمه ای فاطمې. وماذا ستفعلینه یا فاطمه او څه به کوې ته ای فاطمې. ته به څه وکړې ای فاطمې. فاطمه ورته څه وایي؟ ساکنسو. ما مخکې ویل چې متکلم د ځان په هکله کله خبرې کوي نو بیا د مؤنث و مذکر صیغه یو قسم استعمالیږي. فاطمه ورته وایي ساکنسو زه به جارو کړم غرفة النوم. غرفه هم پیژنئ کوټه ده، النوم خوب. غرفة النوم د خوب کوټه. طه غرفة الجلوس جارو کوي او فاطمه غرفة النوم جارو کوي. ساکنسو زه به جارو کړم غرفة النوم د خوب کوټه. نو انشاءالله ستفعلو او د ستفعلینا په فرق به پوه شوي یاستئ. که چېرته نه یاستئ پوه شوي تاسو ته مې نصیحت دا دی چې دا کلیپ بیا لږ د سر نه کوئ چې صحیح پرې پوه شئ. که بیا هم کوم ځای کې پوښتنه وه زه ورته نه یم متوجه شوی چې صحیح شرحه کړم تاسې کولی شئ کمنټ کې پوښتنه پرېږدئ. که د دې وړ وه چې په کمنټ کې په لیکله بڼه جواب کړم هملته به یې ولیکم که نه په ویډیو کې به یې تاسې ته شرحه کړم.
راځي الام اوس د احمد نه پوښتنه کوي وماذا او څه ستفعل وبکړې یا احمد ای احمده وماذا ستفعل یا احمد او ته به څه کوې وکړې ای احمده احمد ورته څه وایي ساغسل الملابس زه به جامې مینځم زه به جامې پرېمینځم زه به جامې ومینځم I will wash clothes زه به جامې ووینځم نو دا سا چې پرې داخل شي ویل به شي با ساغسل الملابس زه به جامې پرېمینځم مور ورته څه وایي وماذا او څه ستفعلین ګورې دلته بیا احمد مذکر دی ستفعلین مؤنث دی وماذا ستفعلین او څه به وکړې یا لطیفه ای لطیفې وماذا ستفعلین یا لطیفه لطیفې او ته به څه کوې او ته به څه وکړې دا ټول دی لطیفه ورته څه وایي سأکوي الملابس زه به المکوه استري ته وایي اوتو ته وایي فکر کوم انشاءالله ټول به پېژنې جامې چې په استري کوي سأکوي زه به اوتو کړم زه به استري کړم الملابس جامې سأکوي الملابس زه به استري کړم جامې الجد ورته څه وایي نیا هم کار کوي خپله برخه البته داسې نه ده چې ټول به څوک سپینګیره یا بوډا شي هغه به ګورئ الجده سپینګیري نه وي ځکه چې ګیره یې سپینه نه وي او نه الجده ګیره لري دا بوډۍ وي یا عمر خوړلی هم ورته ویلی شو بوډۍ هم ورته ویلی شو زړه نه پوهېږم داسې کوم داسې ښه لفظ به وي که چا سره ښه لفظ و دې لپاره چې د ښځو زړو ښځو لپاره استعمال شي ځکه زوړ هم ښه لفظ نه ښکاري ځکه انسان به څنګه زوړ شي نو په هر صورت که چا سره ښه لفظ و کمنټ کې پرېږدئ زه به هم زده کړم الجده نیا انا دا اوس دې نه بغیر چې دې نه پوښتنه وکړي ځکه ټول ورته احترام لري دا یو دم راټوپ کوي چې زه هم فلانکی کار کوم څه وایي انا زه ساغسلو پرې به مینځم وبه مینځم الاطباق پلیټونه یو پلیټ ته څه وایو یو پلیټ ته وایو طبق طبق پلیټ کاسه کاسه څه ته وایي پلیټ نو فکر کوم پښتو کې همدا کاسه ورته وایو یوه کاسه چې دی طبق دی او ډیرو کاسو ته څه وایو الاطباق انا ساغسل الاطباق زه به پرېمینځم څه کاسې زه به کاسې پرېمینځم الجد نیکه څه وایي همچانک هم نه دی وانا او زه ساقرأ القرآن زه به ولولم قرآن یا زه به قرآن ولم نو دې درس کې موږ د کورني ژوند په هکله دا ولوستل خو ډېر مهم چې دی چې کله زه نه وای چې البته قاعده چې د ګرامري قاعده چې د په دې کې نه وای هغه دا دی چې د ستفعلو او ستفعلین تفعلو د مخاطب لپاره نارینه لپاره او تفعلین د ښځینه لپاره دی په دې هیله چې دا درس مو زده شوی وي یوه صفحه هم خلاصه شوه انشاء الله چې نور درس په سبا تلولو نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته